13 جمعه باندې ما د آدم علی السلام بیان ستاسو په مخ کې عرض کړو چې اول انسان د زمکه د پاسا الله دا پیدا کړو او بیا د څنګه لوی امتحان سره مخ کړو او بیا په دغه امتحان کې الله کامیاب کو او سلسله د بنی آدم ته شروع کړ عزیزانو په دغه اولاد آدم کې یو لوی مهرباني او انعام الله په ادریس علیہ السلام کړ دا هم یو مستقل قوم او دنیا ته الله مبعوث چې ورشو دوی ته زما تعارف وکا د پیغمبر کار بچو د پیغمبر کار بداو چې د قوم جوړ الله سره وکي د نور عرش نه رخ کټ کی او د خدای طرف ته رخ واړي ادریس علیہ الصلوۃ والسلام چې د دې قوم په مخ کې په خپل میشن کې نه کامیابې ځکه چې په هر زمانہ کې قوم د خدای په یو عظیم قهر گرفتار نو دیتے اللہ پاک ژوندے اوچت کو جنت تے بوت قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا علماء لکی چې مکانن علیانا مراد هغه په ژوند جنت ته چې الله پاک ادریس علیہ السلام ورته بوته په دغه قوم کې الله پاک غین بعد ابراہیم علیہ السلام پیدا کړ اس پیدائے پا کم رنگ کو بیائے لوئی پا کم رنگ کو بیا دا اللہ امتحان تا اس گور دیوسی کی پشام کی خزیدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام زوید اسماعیل علیہ السلام پشام کې ورته حکم وشو چې دا خزا او د غیږ دا ماشوم دی دا اوچت کا او یو ساو د مکی په دشتو کې پریدا او تتی واپس شام ته راځه عزیزانو دا صد ټوکو خبرې نه دي اوس مې برا یو الک ته وې څه خبره وکړه ما 100 کال دي ما په سیمونز کړي 15 شپک کال مال په 15 شپک کال کې چې یو ته ما پوي نه کړې شو خدای راستی کب څوک پوي شي تاسو د ټوکو خبرې ابراہیم علیہ السلام غندی جلیل القدر پیغمبر تا حکم کی چې فوراً ځه او خزا او دا زوی دی په مکه کې پریدا او ته راځه ابراہیم علیہ السلام بی بی ته تیاری کا بس وې پغې کې کور روان د خدای حکم دې دومره نشي ویلې چې ولی
مکی ته چراله په مکه کې نه آبادی وا نه کورو نو بوي اېڅ شی نو د دوو غرونو منځ یو دشت او ډاګه او دا کم ځای کې چې دا به زمزم کوې دی اوس په دغه ځای کې مور او زوی کینول او دې ته روان خزه ورته आवाज وکړو چې چرته زی ول تاسو می پری خو یو زدر نه لاړ خزه ورته وی چې سړیا الله درته ویلی دی او که په خپل اراده دی پری خو وی الله را ته ویلی وی زه د خدای په امان چې الله درته ویلی دی نو الله به زمونږ تنظیم هم دلته وکړي خزه تم ګور هغه خزي څنګه خزي وي او هغه سړی څنګه سړی او زمون خزي مو ګوره او مون سړی مو ګوره چې دا لاړو اوس یو خدای پويږي په دې یو خدای پوي دی چې ابراهيم عليه السلام د حضرت هاجرې غوندي بیبي او د اسماعیل غوندي بچي د مکی په شګو کې پرې خو دته شام ته روان شو چې دغه وخت کې د پړه بچ تیرې ده تاسو موږ مسلمانیو اسلام دا د پاکستان اسلام دی خدای پرسته کې پچا کی بویم شتا بوی زما خو چار چاته ګورم ځان ته ګورم بل ته ګورم رحمان بابا شعر دی وای نوم داستاو د بل اخلم ځان توایما نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم خپن شکمنم واغستستا ستاو د بل نوم علم ول ویم ځان تا چې دا وخت کې با د ابراهيم عليه السلام پړڅ تیرې او چونکه حکم بصر او چشم اسماعیل علیہ السلام تګیو او بنوي دا صفا مروه چې دا کم کې چې اجیان سایه کوي د دې صفا مروه غوندو په دې منس کې او زله بيبي هاجرې په وبو پسې او ترې منډه وای کله به د صفا په غونډه یو خطا او به لټول او کله به د مروه په غونډه یو خطا او به لټول او بنوي د بیبي هاجرې هغه منډه په وبو پسې د اسماعیل د پاره هغه د الله دومره خوښ شو چې تر قیامت پورې په مسلمان قوم لازم کړه چې ترغه بم حج نه کیږي چې تر سو پورې تاسو د هاجرې غوندې منډه د صفا مروه په منځ کې نیوای ان الصفا والمروه من شعائر الله تاسو بم داسې اوس بیبي هاجره خزر او داغه منډي اسمانونو ته خطل او د کائنات مالک ته خوخیدل اوس په دې هغه ذات پوي دی چې د بیبي هاجره مینا بد الله سره څنګه وا دا صد غپ خبره نه ده بیبي هاجرې چې وزل او تر منډه والی او دا سره روانه شو چې خدای او بنشته او بچې مې د تندې مري اسماعیل علیہ السلام په دې شګو کې پروت ته ولته ټکای
الله جبرائیل ته وی چې ورشو د اسماعیل په د خپو کې چینه راو باسا. جبرائیل علیہ السلام راغی او د اسماعیل په د خپو کې اوبره او خټ کول چې هاجره رااله چې ګوري د اسماعیل په خپو کې اوبره خټ کیږي. هغه زر د شګو دا سه دیوالګي ورته والو چې دا وبونه بیږي اسنه چې خلاصي شي بیا به څه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله کله صحابه او توي چې الله دې په بیبي هاجره رحم وکي کدی وبوته بند نه وای چولې نو بدل به ډیره دنیا به خراب کړي او بیا دې وبوته وی چې زمزم زمزم په هغه زمانہ کې په عبرانی ژبه کې دې ته وی چې ادرے گئی یعنی بئی گئی ما ناغوبه په ځای ودرې وی. ورشوز د مکه حال وګوره هغه دشته هغه وبو پسې مارغان ډندې ده او هغه د اب زمزم کوه وګورئ چې سلور قنجه دنیا ټوله پاغه وبو خړو کیږي او خلاصيږي نه. داغه معجزه و د اسماعیل علیہ السلام چې تر قیامت به جاری. کله کله به د ابراهیم علیہ السلام چړو شو د خزې او د زوی ملاقات ته. نو تفسیر مظهری لیکلی دي چې د شوق به پیدا شو نو بوراق به ورته راوسته. بوراق هغه شاهی جهاز ته وایي بالفاظ دیگر د پیغمبرانو جهاز ته بوراق وایي. بوراق به ورته راغی او ابراهیم علیہ السلام به پسور شو او را بغه او د بیبي او د زوی ملاقات به وکړو. ورته به وی چې شپه به نه کې بیا واپس ځه خالی وګورو. په دغه زمانہ کې اسماعیل علیہ الصلات والسلام لوی شو. اوس په دې ته څه پوهیږي چې دلته دوی د روټۍ څه چل کولو د سبزی څه چل کولو. لړ پوش مولانا روم وی چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب. ہیلی پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا نو چې خدای سره دې جوړاو شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب. ایس امید بدی نہیں اور روٹائے بدر پسے راش تصور کی بدیم نہیں اور اٹھائے بدر پسے راش. قرآن کے راضی چی بی بی مریم اللہ وقف کرے و د بیت المقدس د خدمت د پارا. نو ذکریا علیہ السلام بچے کوٹے تا ورننا وتو نو هغه الفاظ دي چې وجد عندها رزقا. پوری کی با د جمی میوه پرتی وي او په جمی کی با د وړي میوه. ان لک هذا
دا کم ځای نه راځي. بی بی مریم ورته وی هاذا من عند الله، دا غره علیږي نو خبره. استاد وایي چې دا مونږ ته ولې نه راځي، نو تاسو دې ځان ته هم لګو ګورئ کنه تاسو ته څنګه راولېږي. تاسو به دغه سیړه چوي در په در خاورې په سر بګر. کله بم په اخبارونو کې نامې شایع کیږي او دومره لکای بدر پورې تړلې کی، کله به په دنیا کې رسوا کیږي. دغه سی بمړي خو الله والو نه پښتنه کوا چې صاحب دا څنګه راځي. په دې کلام کې یو لفظ ته واسنه چې ما په راشي چې اوس مونږ ته وخایا چې یو لفظ ته روټای دې پخکړې د دوو کسانو دی او ملمانه لسرال یو لفظ ته هغه به وي او په چوف به شل کسبه اخري ما روټای به نخلاصي. خو دې د پاره سلګ لگاو پکا لگاو. یو سړی د زوی وادو دی ګونه پخکړی ماته وی چې راځي دا ملمانه ډیر شو ز پلاره په تیرې دم موږ دا چا دی ګونه د دوی کپاره او خره دا ودونو دی ګونه وی چې ملمانه ډیر شو صدم نشته دغه د مال شتا بس پلاره را روانم چې څوک به په مخ راتلو مالک د پلاستیک ګوتایم ځان سره یو ساغه سړی ورې ډېرې پخکړی چې نور لکور راځي نه تعالی دم خیمه چې په فکر نشپې دې په درې ډمې غډي کړې دی او زه سار درته دم خیمه. دا خداغه چا د دعوت او ولیمه ته به دعا کې او دم به ورته خیر چې د شاه ولیمه د حضرت علی په شانی واده شوه د شپې بی فاطمه سره او سار له مرګري راغونډ کده اور بشو دمره غوندې روټای دا یو قجورې پیخه دا او مرګرو له ور کوي دا زما د واده ولیمه ده. ابل اورځ یو سړی راغی چې د لور واده مې ده او څه چندا والا کوم چې یو کټ خو والا والم کړ یاره نو دسه غسره لکنه او خا انګريزه سره پرېخه او ګیره تازه کلا کړي و امرګری ور سره و کناغین او شرمېدم کینی یو سو شړپه مې تی وستا ار سړی د دې قابل دی چې خبره کوي او لخت در سره یو دا شونډې په دومره وپړس تا خدای هلاک کا چې هلاک شي. پیسې در سره نشته د لور واده دې کټ پکې چار اوسته بړستن پکې چار اوسته منګي او کټوري پکې چار اوسته په ملنګ خو کلنګ او تاوان نه کنه کور دې د سټي وران شته وران کوي ها چې نشته خو نشته کنه که زما لور ته کټونو برستنو جهیز د پاره کې په تندرو لگاډو در کوم نه ما ورته ماما لار لنډوا سي غسر راځي معلوم خلونه واده کړی دي والله کوم ولا نه کټونه کړی او نم پالنګونه کړی او ځامن مو واده کړی دي ولم کټونه نه دی اغس زه ولنه چې څه خوشي کنه مال چې څه وشي الور دی بیان کوي چې کټ پټ ولا جوړ نه کوي ول نه کنه مال راځه دلته موږ د مدرسې کې ډېر طالبان دي به خزو ګرځي چې بس یو ته دی لور والا کما نو یخ روان صاحب په هیڅ بېمانه څوک صرف نه کوي د دنیا د پاره بس
پیس دروغ دا سوالګری نه دي رابشي صاحب مریض دی را سره جی په هسپتال اپریشن یې شوی دی وړي چا به خېټه تړلې چا به سکی خدای بندگان زما دي د خدای په ذات قسم چې ته دا دنیا نه ځان بې نیاز کړې دا دنیا به تا پسې راځي نن دا ټوله دنیا الله د دنیا سپای کړي ولې دا ځکه چې خدای نه روح کټ کړی دی او دنیا ته روح کړی دی نو خدای پریخي دی دا قوم خدای پریخه چې خدای پریخه دی نو حال ګورئ روجرالا روجا کی تسکے چائے دی اور اٹھائے دا بس اخراو روجاو نیس یہ مازیگر کی گورس ہے چا بدا کچالانو گوتا روانه کړی چا بدا اچارو روانه کړی چا بدا سشی روانه کړی چا بدا سشی روانه کړی چا بدا سشی روانه مونږ خورور نه کچالان خورو نه کچا سبلا دے اچار خان خورو تو دا بتا سوما نہیں زه په منبر ناستی یو کالو شو ما غوخه نه دا خړلې دا باندې کنه دې هم سات لاس کړ یو کالو شو ما غوړ نه دی خړلې ټیک زه هم مړ نشم نہ میں آواز کے فرق را گئے نہ میں خبروں کے فرق را گئے نہ غوخه نہ غوړ چرګان نہ پولاونه ورجی مرجی خو خیر په دې دیرش کاله کې نه یادي مړ نشو اس بلا دی نه وای دا جمعات ته دا چې زه پکې د جمعې مونږ کوم دې کې زما 50 کال وو 50 کال په دې 50 کال کې د ژوند اکثره حصہ ما د دې جمعات په وظیفو تیر کړی دا اوسم زه چې جمعې په ورځ زم دا سړی گواه دی دا اوس چې چنده ټوله ورته وایم چې لکه د تنور روټای کا وظیفو کې راغلی ما په سیرا وړه ما دا ژوند دی نو عزیزانو عرض میں داو چې خ خوراک یو تماشا ده ته په دې تماشا پسې زکه ګرځي چې د خدای په تماشا خبر نه کپه هغه خوند او هغه تماشا باندې پوه شو او خبر شوې دا تماشو ته به بیاړه نه کیږي په منبر ناس تم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما په ژوند کې پړ کې دانه دی راغلی چې د غرمې له ملک خشه او خړ یا ما خام له ملک خشه او خړ نه او چې سپیخ شي بس ټیک سپیخ شي دی جماعت کې ناس دي بعضی کسان د تیران ز په کله کله ساګ را غواړ د دې کلو خلق ناس دي اکثر غالبا وی به یو پکې ایوب نامم ده دلته بارې د وړو دکان دی هم چې کلی ناراضي د کلی هغه شلخه راوړه شلخه یا شړشم ساګ دا زمون خوراک شړشم او شلخه چې زه خورم زه د غلام ساکم په ما خو تاسو ته ویلي دي چې رحمان بابا ته بادشاہ ویل چې کله کله زما دربار ته راځه ورته نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی
नन पत्रख की में जानन पलास की में जाम दे जका औरंग द जमाने जमा गुलाम दे। औरंगजेब बादशाह जता खपल गुलाम गणमा ख्वारश जबस्ता दरबार तराजम और दाम औरा चे औरंगजेब का राइश द तख्त ताज का हो मर गए बैदा तख्त ताराज का तार सब फनाश कुर्बानी का द आगा नियामत ना और के हवस द आगा नियामत कवा चिकम नियामत लब फना नहीं फना बनी अवग जन्नत थे खुराक बेच संग गई रोरा न बतलगवाड़ी और पसे न बचगवाड़ी जे में बना इंटर कॉन्टिनेंटल होटल था और न बदगा चरगानी चे दादा टोल और डेरानू नो गुल खुरी और बेतालाल के वे खुरी ना बनी दासी बदे डाडा वाली कुरान वही मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइन हामिल इस्तबरक और पसी वजनल जन्नतैन दान तकिया बवाली भी दे जन्नती वत्सशी अला फुरुशिन पाग फरशुनो बताइन हामिल इस्तबरक दासी फर्श बई ची दागे सट बद शनोरे खमोने सट प्रोत डाडा देवाले नो अल्लाह बोई ची लास मास में खोजावा वजनल जन्नतैन दान ओ द केले वनी केले स्पिना कड़ी जमा दे खुले लराव तो अकबर बाचा लटिम खोजे दे नश आवना बा केला स्पिना की उदा से बेरो इस्ताले कुरान वजनल जन्नतैन दान उस दान अमतुना खुब दुनिया के खुदा सरा पर लगाव पैदा की आज 10 इम्तिहानों ना दर बांधे राशि 10 इम्तिहानों ना लकदा मादर तक किस्सा शुरू करे दा और पके कामयाब शे नो दानियामती न बस्ताई दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माइल द 12 कालुश बल इम्तिहान पे वर्षा और द इस्माइल रौनी सवाला लिखा अला लिखा यार राग मोर औजोई केनो मशवरा कई और सरा चीनी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा बचिया खूब करा था खुदाई वेली दी चिदा जोई दे हलाल सोक अदा 12 कालो बचिया वर्त सोई काला या बतिफअल मा तुमर खुदाई चिदर तस्वेली प्लारा जर कावा तलवार का तो बस सके सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन ए प्लारा तब उगोरे माता च तब मां लाले और जबस्ता दे चढ़े लाने सबर को प्लार तम गोरो बची तम गोरो मोर से वही वर्ता वोद्रे का चिले की तैयार कम मोरे रांजो वर्ता चे सर वर्ता गोड़ई पाके जामे वर्ता चे उस दलुए अख्तर रोजदा नोरे खजी बची द मेलो द पारा तैयारी हाजरा जुई दालालो द पारा तैयारी